الله جل جلاله ته هغه څوک غوره دي چې تقوا ولري. جنسیت مهم نه دی. زموږ معاشره غل ډاکو قاتل ته احترام کوي، مګر په مظلوم غریب او نرخزي پورې ملنډې وهي. د عقیدو حساب وروسته هم کیږي. اول د انسانیت ثابتول ضروری دي. نفرتونه د انسان لخوا پیدا شوي مسائل دي، کنه قدرت خو همیشه د محبت درس ورکړی. هغه پاڼه چې خزان ته نه تسلیمیږي او نه پریوځي، د نورو پاڼو له نظره غداره، د ونې له نظره وفاداره او د خزان له نظره باغي ده. هغه معاشره ډیر زر د تباهی سره مخ کیږي چې خلک یې صرف د خپل ځان د ګټې لپاره سوچ کوي. خبر اوسئ، هر څه چې ورو ورو ختمیږي د بیرته راګرځېدو امکان یې نشته. مینه، ګرانښت، احترام، حوصله، پاملرنه. د هیچا په خوږو او غوړو وعدو باور مه کوه. سخته ورځ ملګري نه لري. ټول بار به پر خپلو اوږو وړي. په مشکلو کښې له ډارن سړي سره مشوره مه کوه، ځکه چې ستا پاتې همت به هم در ختم کړي. څوک چې تر شا درپسې خبرې کوي پروا نه لري، ځکه د هغوی موقف له تا شاته دی. که د یو هیواد خاین په خپل مرګ وموړ، د هغه هیواد له ځوان نسل څخه لاسونه ومینځئ. چا چې یو ځل خیانت در سره وکړ، زر وارې یې هم در سره کوي. اړینه نه ده چې د سمندر ټولې اوبه د ده لپاره وڅکې چې مالګینې دي که نه. د ټوپک خاوند چې عقل ونه لري، یا ترې غل جوړیږي او یا هم وطن تباه کوي.